امیر سلام بابا سره خواته یو ځای دی هغې ته شیطان ډاګ اوس هم لغمانیان ورته شیطان ډاګ وایي څه وایي ورته شیطان ډاګ نحمدو ونصلي علی رسول الکریم اما بعد زما ورونو دوستانو دغه پیر ګوهر علي شاه چې کوم دی دا ډېر یو سپک انسان دی ډم انسان دی او دا همیشه خرافات و اسرائیلیات وایي د لغمان اهانت یې کړی د لغمانیانو اهانت یې کړی لغمان ته الله عزت ورکړی ده او لغمان دی وایي چې دا ابلیس علیه لعنت چې را پریوتی په لغمان کې را پریوتی دی دا په کم سند په کم ثبوت باندې دی ماته دا خبره کوي او په کم سند په کم ثبوت باندې او صحیح ده د تا په ایرا منډۍ کې بیا چې ده د شیطان مور لنګه شوې ده چې اوس ټول انسانیت ته اور ورته کړی دی ای خبیثه تا لره علمیت نشته ته خو ډمې ما ته معلومې د خاندان نه خانداني سړی نه ډمې نایي ډمې او دا داود شاه چې بله ورځ وویشتو علي شاه او سونیا شاه دا ټول د دغې خاندان نه ته یې ما د معلومات کړی ای خبیثه لغمانیانو د انسانیت انتقام اخیستی ده په لغمان کې شیطان خلکو لغمانیانو په غین سپور کړی ده خبیث انسانه ته داسې خبره مه کوه د ټول انسانیت انتقام یې اخیستی ده پوه ته دا خبره مه کوه چې لغمان کې شیطان راکوز شوی ده راکوز شوی لنګ شوی هم په پاکستان کې ده او راکوز شوی هم په پاکستان کې ده خبیث انسان په ایران منډۍ کې لنګ شوی ده عادي مور یې هلته لنګه شوې ده چې اوس ټول انسانیت ته اور ورته کړی ده وما علینا الا البلاغ المبین